بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. هیواد والو کړهدل یو لسه د کونړ فیخه یو طبيعي فیخه ده چې راغلي ده او د کې تاسو ټول شریک یو باید په غم شریک شو څومره مچ باندې و تر لاسه کې هغه باید وکړو او هغه فعال ځوانانو څخه مننه کوو چې دغه ځانونه رسولي دي او آشنا شپې بډې رابډ وهلي دي او دوی سره لاس په کار دي او ورسره چې بیا صحي ټیم څخه هم مننه کوو چې ځان رسولی دی کونړ ته او هلته لاس په کار دي انتقال کوي نو دغسې ځوانان او صحي ټیم چې یو ځای شي نو انشاءالله هر څه به کنټرول وي او سره هم د ننګرهار ملتي چارواکو څخه هم مننه کوو چې هلته تللي دي نو دا د ټولو شریک غم دی که حکومت ته هم د دوی خپل غم دی که ځوانانو ټیمونه دي هم چې د دوی خپل غم دی که صحي ټیم واخلو هره برخه کې دی که مونږ یو ګروپ دی یعنې په دې کې د چا احسان نشته دی په دې کې چې څوک هر څومره لاس او منډه وایي د دوی دا په بل چا احسان نه کېږي خپل یعنې دا یې خپل غم دی خپله خوشحالي ده او دغه کې باید هر څوک چې دی لاس په کار شي مثلا چې د خیریه ټیلونه شو بنسټونه شو دوی باید عاجل چې دی په ځان ورسوي ځکه چې هغوی کم چې شهیدان شوي دي هغوی په دفن کې کوم چې ټپیان دي هغه باید روغتونونو ته عاجل ورسول شي او ورسره چې کوم خلک چې ژوندي پاتې دي په دغو کورونو کې د دوی کورونه ورادي په عاجل ډول باید دوی ته خیمې بسترې او د خوراک دغه لومړني شیان چې دي بیخي فرض ورسول شي په دغه باید ډېر خبره که زیارتو ما تبع کوم دغه سومه شنو خبره دغه سومه د ودرېګه پرېږدي نه کې یو پرېږدي کنه چې خبره راوځي دی خو چې دوره نه کې دیوال نو ویل کېږي چې شهیدان بیخي زیات دي تر سلو زیات وختي حتی کچه تر 100 اوړي او همدارنګه زخمیان نو ځینې داسې وي چې زلزله کې بار وتلي دي ټوله شپه بار ماشومانو په یخنۍ ته تېره کړې ده سره د زنانو ځینې چې ناڅاپي خبر شوي نه دي نو په هغوی کورونه راغورځېدلي نو مشکل دلته څو دی دا چې کورونه جوړیږي هغه د انجینرانو لخوا نه کتل کېږي اول کې چې سره کوم جوړ کړه جونګړه جوړه کړه هغه دا کتل کېږي چې دا زلزله کې راغورځېږي نه دا کتل کېږي چې دا باید مقاومت وکړي بارانونو کې کنه او صرف چې چا سره کوم نقشه جوړه کړه نو حکومت باید د لپاره چې یو اساسي ټیم ولري د انجینرانو ټیم ولري تر څو دوی چې د هر چا کور چې څوک جوړي باید وکتل شي خاص کر په دغه سیمو کې چې سیلابونه راځي بارانونه راځي یا طبيعي آفتونه راځي نو دغه شی ډیر اړین دی دغه وضاحت باید هر څوک وکړي ځکه چې مثال یو غریب هواد شي خلک غریب شي بیا په دغه صفتونه راشي نو دا یو ډیره بده خبره ده هغه کورونه چې کلک یو سم ځای کې جوړ شوی سم ځمکه چې ډیره مقاومت ولري هغه نه غورځيږي بس الله دې دوی ته چې اجر عظیم ورکړي او
ډاکټر صاحب محترم هلته خو ډېر زیانونه اوښتي دي تاسو به خبر شوي هم یاست ویډیوګانې به مو لیدلي موږ تاسو خو لري او ته خپله هم لري هلته مثال ننګرهار کې یا کونړ کې کوم ډاکټران چې دي یا شفاخانې دي شخصي دي او هم چې نو دوی به ولس سره باید کومه منډه ترړه ووایي اوس وخت کې ته ډاکټر په صفت باندې څه ویل لري ډاکټرانو او شفاخانو والا ته بسم الله الرحمن الرحیم زما ټولو وطنوالو ته او په خصوصا خلکو ته چې هلته اوسیږي ټولو ما زما د میډیا د لارې غږ دی چې دوی لاړ شي او خپله کومه مرسته چې وسه کېږي که هغه مالي وي که بدني وي که هر رقم مرسته دوی باید چې لاړ شي چې دوی لاړ شي او څه رقم مرسته چې وسه کېږي باید چې هغوی سره یې وکړي که مالي وي که بدني وي چې هغه کوم شهیدان چې د خاورو لاندې هغوی راوباسي کوم زخمیان چې هغه روغتونونو ته انتقال کړي او په ټولو ډاکټرانو باندې خصوصا کوم هلته صحي ټیمونه چې دي مثال صحت عامې دي کلینیکونه دي په ټولو زما دا غږ دی چې دوی د شهیدانو او بل مثلا دا دوی ور نشي ساحې ته مثلا کنه یعنی کوم دوی باید خپل هغه چې نور مریضان دې ته رخصت کو خپل دروازې خلاص کړي کله ور نشي دلته مثلا ننګرهار ته راوړل شي مثلا ستامه کې ځای نیو یا در دې اجل هغه وی کنه یعنی هغه باید خپل کال ته ور نشي دلته باید ورته خپل لار خوشي کې یعنی دلته ځای ورکی وړیا که دوی ور نشي نو تلفاتو کچه به مخ په زیاتېدو شي خصوصا چې عاجل مریضان دي یعنی عاجل دا خو خصوصا عاجله پیښه ده باید چې ورشي او هغوی سره مرسته وکړي او مثال هغه عاجل کوم مریضان چې دي هغوی خصوصا هغوی ته لومړنۍ مرستې ترسره کړي که چېرته په ښه ډول لومړنۍ مرستې ترسره شي نو د ټپیانو واقعیتو پیښه کچه راکمیږي او که چېرته ترسره نشي نو خدای مکه ډېر هېوادوال به د ستونزو تکلیفونو او مرګونی حالت سره مخ شي مننه خوشاله اوسئ یعنی که هلته ځینې به بیا دلته ورشي او ځینې ورسره چې دی دلته راوړل شي دوی باید خدمت وکړي ورته وړیا درملنه ورکړل شي ځکه د پیسو خو ټول کال هم دغه یو غمیزه راغلې ده باید پیسو ته ونه کتل شي ډاکټر صاحبان او د کلینیکونو والا باید وړیا درملنه وکړي والسلام سیمو کې زلزلې وشوي چې زمونږ ګڼ شمېر هېوادوال شهیدان شو د حکومت نه په دې برخه کې ځانګړې مننه کومه دا چې د شپې خوب په ځان باندې حرام کو او راورسېدل او زمونږ او ستاسو د هېوادوالو او هغه څوک چې ټپیان شوي وو په هلیکاپټرو کې راورسېدل د دې شجاعت او مېړانې ته سلام کومه همدا زمونږ واقعي مشران دي په دې مشرانو باندې افتخار کومه چې زمونږ ګڼ شمېر هېوادوال شهیدان شوي وو او دوی په نیمه شپه باندې هلیکاپټر یې راورسولي او دغه د زخمیان یې اوچت کړل هغه یې روغتونونو ته انتقال کړو د حکومت نه په دې برخه کې ځانګړې مننه کومه دلته اوس ولاړ یي تر څو نور ټپیان روغتونونو ته انتقال کړو دغه د هلیکاپټر یې تل دي تر څو دغه ټپیان راورسوي زمونږ ګڼ شمېر ځوانان هم ولاړ دي د خدمت لپاره تر څو دغه ټپیان تر روغتونونو ورسوي د حکومت نه خاص مننه یو ځل بیا په حکومت باندې دغه کوو د افغانستان په مرکزي اداره باندې دغه کوو چې د کونړ د وګل سیمې ته چې هلته ډېری خلک بند پاتې دي چې هلته تر اوسه پورې په اصطلاح لارې هم بندې دي زر تر زره باید دغه لارې خلاصې شي او په دې برخه کې پوره اقدام وشي د موجوده حکومت نه هم دغه غوښتنه ده چې باید په دې برخه کې پوره همکاري وشي د دې دغه قدردانۍ موږ ستایو واقعي چې بېګا 12 بجې 1 بجه ما وکتل چې هلیکاپټر راغلی تر څو زموږ د هېوادوالو او هغه ټپیان چې په بانډو کې شوي وو شهیدان شوي وو زر تر زره په تیارو کې انتقال کړه نو له دې نه ځانګړې مننه کومه پیغام دا دی چې د کابل حکومت باید د کونړ د خلکو سره چې په مزار دره کې ډېر شهیدان لرو په د وګل دره کې لرو زر تر زره هلیکاپټر راولېږي نظامي ځواک راولېږي هوایي ځواکونه تر څو دوی د انتقال په برخه کې همکاري وکړي ډېره مننه